سلام ابن مسکین رحمه الله یو عظیم بزرگ دی. هغه وی ان القرآن يدلكم على دائكم و دوائكم. دا قرآن چې دی د تاسو تستاسو بیماریم خولی دا او دا غیر د پاره دوایم خولی دا. دا څومره د الله پاک عظیم احسان دی. انسانان ټول په ټوله بیماران دي لیکن دوی ته د خپل بیماری پته نه لګي او بیا د غیر د تشخیص او د غیر د دوایي او ته پته نه لګي. نو هغوی فرمایي چې الله پاک په دغه قرآن کې ستاسو د پاره ستاسو بیماری او د غیر دوایي دا دواړه ښودلي دي. هغوی فرمایي چې اما داؤکم فذنوبکم، ستاسو بیماری چې ده هغه ستاسو دا ګناهونه دي چې دا عظیمه بیماری ده ستاسو په وجودونو کې ده تاسو ته ګورې پته نه لګي. او بیا د دغې دپاره الله پاک وی دوایم پیدا کړي ده او و اما دواؤکم او د هغې دپاره دوایي چې ده نو فل استغفار، دا استغفار د دغې بیماری دپاره دوایي ده. نو بهرحال زما عزتمندو د انسان په بیمارو کې د ټولو نه لویه بیماری هغه دا ګناه ده او بیا د هغې علاج دا په استغفار سره الله رب ذوالجلال ښودلی دی چې د دغې علاج دا تاسو په استغفار سره وکړئ.